ادریس علیه السلام چې نوم یې ادریس ابن یارید ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم. نو شیس علیه السلام د ادریس علیه السلام پنځم پلار. ادریس د آدم علیه السلام په ژوند کې وزیږېد او د آدم علیه السلام د ژوند څخه 100 کاله نیولي. آدم علیه السلام تقریبا 1000 کاله ژوندی و. نو ادریس علیه السلام د هغه په ژوند کې وزیږېد، د هغه سره تربیه سو او د هغه سره 100 کاله ژوند تیر کړ. څرنګه چې آدم علیه السلام 980 کاله ژوند کړی وي، شپږم مسیله هم تربیه کړ. نو کوم وخت چې آدم علیه السلام وفات شو او بیا تر هغه وروسته شیخ علیه السلام وفات شو، الله عز وجل د آدم علیه السلام په نور اولاده کې ادریس علیه السلام په نبوت او رسالت غوره او اختیار کړ. په حدیث شریف کې راغلی دی چې پس له آدم او شیخ علیهم السلام څخه ادریس علیه السلام اول نبی دی. او په بل حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ادریس اول هغه څوک دی چې په قلم یې خط نوشته کړی. نو ادریس علیه السلام اول هغه څوک دی چې د خلقو په مابین کې لیکنه نشر کړې ده. ابن کثیر رحمه الله د ادریس علیه السلام د قیافې او خویو دقیق وصف بیانوي او وایي چې پوره او جګ قد و، مخ یې ښایسته و، ږیره یې ګڼه وه، نمکي او خوشنمایه و، لاسونه یې اوږده وه، ځګر یې برداره و، غټ او هډور و، غوښه یې لږ وه یعنې چاق او پنډ نه و، د غوښو د خوا ډنګر و، سترګې یې تورې او روښانه ځلانده وې، خبرې یې آرامې کولې، چپه خولهوالی یې ډېر و، پښې او لاسونه یې آرام وه یعنی آرام به ناست و، ډېر حرکتونه یې نه کول. د تګ په وخت کې به یې مځکې ته ډېر کتل، فکر یې ډېر و یعنی همیشه به فکرجن و. د الله عز وجل په خلق او قدرت کې به ډېر فکر او تأمل کاوه. چهره یې غمجنه معلومېدل. کم وخت چې به قهر ورغی آواز به یې لوړ شو. کم وخت چې به یې خبرې کولې سبابه ګوته به یې ښوروله. سبابه تر بټې ګوتې وروسته دغه بله ګوته ده. ادریس علیه السلام د شیخ علیه السلام پر شریعت باقی او پاته و، مګر ځینې نور احکام او شریعتونه یې پر زیاتول. ځکه دی رسول و او رسول هغه دی چې ځان ته شریعت لري. کم وخت چې ولیده چې فساد نشریږي او هغه د قاتل ډله پر صالحه مسلمانانو تجاوز کوي، نو یې جهاد مشروع کړي. جهاد یې د دین د احکامو جز وګرځاوه. نو ادریس علیه السلام اول هغه څوک دی چې فی سبیل الله جنگ او جهاد کړی دی، او اول هغه څوک دی چې فی سبیل الله په جنگ کې بندیان نیولي. خو اول هغه څوک چې د کفارو څخه غنیمتونه اخیستي دي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د غنیمتو د اخیستلو اجازه یوازې رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه و امت ته شوې ده. نو ادریس علیه السلام د سپرو او پیادو څخه یو لښکر جوړ کړي او د قابل پر قوم یې حمله وکړه. هغه یې مات کړه او بندیان یې ځینې ونیول. او د دغه وخت څخه د حق او باطل، د شر او خیر په مابین کې جنګونه او جهاد شروع شو. د ادریس علیه السلام د ژوند په باره کې نور ډېر معلومات نه دي ذکر شوي، بې له دې څخه چې الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې د سورة مریم په 50 نمبر آیات کې فرمایي: واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت په کتاب قرآن مجید کې د ادریس قصه ذکر کړ، بیان کړ. بېشکه چې دی صدیق نبی و. ورفعناه مکانا علیا، او پورته کړی دی موږ دی ډېر لوړ ځای. ادریس علیه السلام د ادریس علیه السلام د لوړو درجو څخه یوه هم دا ده هغه چې په صحیح حدیث شریف کې کوم چې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله یې روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپه د ادریس علیه السلام سره په څلورم اسمان کې ملاقات شو، چې دا ډېر لوړ او عظیم مقام. ابن جریر رحمه الله د مکانا علیه د ترجمه او تشریح په متعلق روایت کوي چې د دې څخه مقصد څه دی، چې دا موضوع ځینې مفسرین او د تاریخ ډېر راویان یې هم بیانوي. که څه هم د دغه روایت او ترجمې په متعلق صحیح حدیث نه دی لیدل شوی، خو څرنګه چې دا موضوع په کتابو کې ډېره بیان شوې ده، زه به هم دلته درته بیان کړم. ابن حاتم او نور د هلال ابن یسار څخه روایت کوي چې
چې ویل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د کعب ابن ابی رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه چې زه هم حاضر وم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وکعب ته وویل د الله عز وجل دغه قول څه معنا ده چې فرمایي ورفعناه مکانا علیا. ورون کعب ابن ابی رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو د لوی علماو څخه خو په عین حال کې د بني اسرائیلو د علومو معلومات هم درلوده. نو صحابه کرامو د هغه شیانو پوښتنې د کعب ابن ابی رضی الله تعالی عنه څخه کولې چې د دوی سره به د هغه شي په متعلق کافي معلومات نه وه، او صحابه کرامو که به د یو شي په باره کې کم معلومات نه کړه پیدا، بیا به د بني اسرائیلو د علومو څخه اخذ کاوه. او ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې دغه آیات په تفسیر کې شی نه کوي پیدا، نو یې د کعب ابن ابی رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، او کعب رضی الله تعالی عنه د اسرائیلیاتو قصه ورته بیان کړه. او د اسرائیلیاتو په باره کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مې منئ او مې ردوئ. نو د ادریس علیه السلام په باره کې اسرائیلی روایت چې کعب رضی الله تعالی عنه یې بیانوي دا چې الله عز وجل و ادریس علیه السلام ته وحی نازل کړي چې زه هره ورځ و تا ته دونه ثوابونه درکوم لکه ټول بني آدم چې د خیر عمل کوي. یعنی د ادریس علیه السلام د ژوند په موده کې چې ټول خلک څونه صالح عمل کوي هغه حسابل کیږي، او ادریس علیه السلام ته د هغه په مثل ثوابونه ورکول کیږي. نو خپل عمل خو خپل او هغه د زمانه د ټولو خلقو د نیک عمل په اندازه هم ثوابونه ورکول کېده، چې دا د الله عز وجل د طرفه فضل احسان او اکرام. نو د خوښه وبلل چې ښه عمل یې ډیر، او دا عمل د عمر په ډیروالي ډیره دی، ځکه هره ورځ د ټولو خلقو د ښه عملو په اندازه دته هم ښه عمل لیکل کېدی. او په ملایکو کې یوه ملکه د ده دوسته او محبه وه چې ګای وختې به د ده ملاقات ته راتله. نو یوه ورځ هغه د ده دوسته ملایکه ورته راغله. ادریس علیه السلام ورته وویل الله عز وجل خبر را کړی دی تر څو چې زه ژوندی یم هره ورځ چې ټول خلق څونه ښه عمل کوي هغونه ښه عمل ما ته هم لیکل کېږي. نو ته ملک الموت ته ووایه چې زما د روح قبضول وځنډوي د پاره د دې چې زما په ښه عمل کې زیاتوالی راشي. هغه ملایکې ورته وویل چې زما خو څه په وسه نه دي پوره، او ملک الموت هم ماموره ده، خو بیا به هم زه کوشش وکم. نو یې ادریس علیه السلام د وزرو په مابین کې ورسره واخیستی. تاسې پوهیږئ چې د انبیا علیه السلام وضع خاص تر هغو یې روح نه قبضېږي تر څو ملک الموت اجازه ځینې وانخلي. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هم دغه وضع وسو. کوم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته اختیار ورکړل شو چې ابدي ژوند غواړي که د الله عز وجل ملاقات، رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بل الرفیق الاعلى من الجنه. نو یې ادریس علیه السلام د وزرو په مابین کې ورسره واخیستی، او بیا هغه ملکه و اسمان ته پورته شوه. کوم وخت چې څلورم اسمان ته ورسېده دغه ملایکه د ملک الموت سره مخامخ شوه. نو دغه ملایکې ځینې وغوښتل چې د ادریس علیه السلام د روح قبضول د څه مودې لپاره وځنډوي. ملک الموت ورته وویل ادریس چیرې دی؟ ملک ویل هغه دغه زما سره دی. ملک الموت ویل یا للعجب، ډېره عجبه ده، الله عز وجل امر کړم چې د ادریس علیه السلام روح په څلورم اسمان کې قبض کړ. ملک الموت ویل ما د ځان سره وویل څنګه یې په څلورم اسمان کې روح قبض کړم، او دی په مځکه کې دی، څوک او څه شی به څلورم اسمان ته راولي؟ نو د ادریس علیه السلام روح هلته په څلورم اسمان کې قبض شو. نو کعب رضی الله تعالی عنه ویل دغه د الله عز وجل د قول ترجمه ده چې فرمایي ورفعناه مکانا علیا. ادریس علیه السلام هلته لوړ پورته کړل شو لکه عیسی چې لوړ پورته شو، مګر د عیسی علیه السلام روح نه دی قبض شوی، تر اوسه ژوندی دی، اما د ادریس علیه السلام روح هلته قبض شو.